نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ازموینې د ګروپ محترمو ګډونوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په دې هیله چې ټولې خویندې به ښه اوسئ. محترمو خویندو، زموږ د نن ورځې درس دی مسلمانو ښځو ته د شیخ صالح فوزان حفظه الله تعالی نصیحت، چې فرمایي وی ای مسلمانې خورې، وی حجاب او پرده چې دی تا له چټلو نظرونو څخه پاکه ساتي. هغه نظرونه چې د چټلو زړونو او سپي صفته انسانانو څخه وي. مطلب که چېرته یوه مېرمنه په حجاب او پرده کې روانه وي، نو هغه شخص چې په دې ته په داسې نظر ګوري چې یعنې ښه اراده نه لري، نو د هغې نظر نه مېرمنې ساتي. ځکه کومه ښځه چې په حجاب او پرده کې روانه وي، خپل عفت او پاک دامني ساتلې وي، خپل عزت یې ساتلی، نو هغې ته هېڅکله هم څوک په بد نظر نه ګوري، همیشه هغې ته لاره پرېږدي، احترام یې کوي. همدارنګه فرمایي وی حجاب چې دی تا له خطرناکه غوښتنو څخه لرې ساتي. نو په پرده کې اوسه او له بندوالي څخه ځان وساته. یعنې هغه خلک چې د بې حجابه ښځو څخه ناروا غوښتنې کوي، نو که چېرته با حجابه مېرمنه وګوري، نو د دې نه دا با حجابه مېرمنې چې ده د دې غلطو غوښتنو څخه لرې ساتل کېږي. ځکه چې کله یو شخص د دې حجاب ته وګوري، نو پوهېږي چې دا خپل ځان ساتي د ناوړه کارونو نه، نو هېڅکله هم د دې نه بې ځایه غوښتنې نه کوي. نو د هغه کسانو خبرې مه اوره چې ستا له حجاب سره په جګړه کې دي یا تا له خپل ګران مقام څخه لرې کوي. پرته له شکه چې دغه کسان ستا لپاره چټلۍ او بدي غواړي. هغه کسان چې دا کوشش کوي چې ستاسو حجاب لرې کړي او غواړي چې د بې حجابۍ طرف ته تاسو راوبلي، نو د دغه کسانو خبرې مه اوره. نو اوس چې دی په موږ ګورو، په خوله څوک چاته داسې نه وایي چې دا حجاب مه کوه، بلکې اکثره خلک چې دي هغوی د خلکو ذهن ته بې حجابي داخلوي. لکه مثلا موږ ته رقم سریالونه راوړي چې په هغې کې هر رقم ته بې حجابي، هر رقم ته فحشا سریالونه، هر څه پکې هغه په خلکو باندې وګوري، د خلکو زړونه دې ته میلانې کړي. یعنې ذهني جګړه د خلکو سره کوي، نو باید د دې کارونه هم ځان وساتل شي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. وی هغه کسان چې دوی د خپلو شهوتونو په لټه کې دي، یعنې غواړي چې خپل شهوت پوره کړي، نو دوی غواړي چې تاسو د دې سمې او مستقیمې لارې نه کاږه کړي. همدارنګه د حق څخه هم لرې پاتې کړي او غواړي چې تاسو باطل طرف ته مایله کړي. نو باید چې د دې خبرې ته غوږ کېنښودل شي او هر رقم ته په هره وسیله چې دا کوشش کوي چې د خلکو ذهن ته داخل شي یا مخامخ ورسره جګړه وکړي، نو باید نه د دوی خبرو ته ارزښت ورکول شي، نه د دوی کارونو ته. ځکه حجاب چې دی هغه د یو مسلمانې مېرمنې، د یو مسلمانې نجلۍ د عزت او عفت نښه ده، چې په دې باندې د دې مسلماني معلومیږي، په دې باندې دا معلومیږي چې دا یو باعفته نجلۍ ده، نو ځکه دا خپل حجاب یې مراعات کړی دی. نو په دې هیله چې الله تعالی موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.